السلام علیکم دوستانو، ستړي مشئ. د عضوي کیمیا د زده کړې د ویډیوګانو په لړۍ کې نن د الکینونو د استحصال او یا هم د الکینونو د لاسته راوړنې په اړه بحث کوو. الکینونه تر مخه په تېرو ویډیوګانو کې معرفي شوله، فزیکي او کیمیاوي خواص یې موږ ویله. نن دغه طریقې زده کوو چې په کومو طریقو سره موږ په لابراتوار کې لاسته راوړلی سو. د الکینونو د لاسته راوړلو لپاره ډېرې طریقې موجود دي. په طبیعت کې هم په نفتو کې او په تیلو کې یو اندازه الکینونه موجود دي. نن یې هغه لابراتواري طریقې د ټولو طریقو څخه مهمې درې طریقې زه تاسو ته درښیم چې په کومو طریقو سره لاسته راځي. اوله طریقه چې ده، اوله طریقه د الکینونو چې موږ الکینونه لاسته راوړلی سو، هغه د الکانونو د ډي هایدروجنیشن څخه، یعنې د الکانونو څخه کله چې هایدروجن لیرې کړو. تاسو ته دا معلومه ده چې د الکینونو او د الکانونو ترمنځ صرف د یوه مالیکول یا دوه اټومه هایدروجن فرق دی. نو کله چې د الکانونو څخه موږ یو مالیکول او یا هم دوه اټومه هایدروجن لیرې کړو، څه شي لاسته راځي؟ الکینونه لاسته راځي. عمومي شکل یې زه تاسو ته لیکم. کله چې موږ داسې ولیکو د دې ځای څخه CnH2n جمع 2، دا د الکانو عمومي فارمول دی. هایدروجن یو مالیکول کله چې موږ د دې څخه لیرې کړو، د دې څخه څه راځي؟ CnH2n. دا عمومي شکل دی، الکینونه لاسته راځي. نو موږ د دې څخه څه شي لیرې کړله؟ د دې څخه د الکانو څخه موږ یو مالیکول هایدروجن لیرې کړي. نو راځو د دې لپاره مشخص مثال که زه تاسو ته ایتان ولیکم، CH3. ایتان مالیکول دی د الکانونو چې مشبوع مرکب دی. او دا چې کله موږ سر ته رسو، د دې دلته 950 درجې د سانتیګریډ باید ورکو تر څو د ایتان څخه هایدروجن جلا سي. نو دا بدلیږي په ایتلین باندې جمع یو مالیکول هایدروجن د دې څخه ازادیږي. اوس نو تاسو چې د الکانونو هر مرکب راواخلئ، که پروپان راواخلئ ډي هایدروجنیشن یو مالیکول هایدروجن څخه لیرې کوي، پروپین په لاس راځي. که بیوتان راواخلئ دوه اټومه هایدروجن څخه لیرې کوي، بیوتین په لاس راځي. که پنتان راواخلئ یو مالیکول یا دوه اټومه هایدروجن څخه لیرې کوي، پنتین په لاس راځي. دغسې په ترتیب سره هر مالیکول، هر مرکب چې د الکانون راواخلئ دوه اټومه هایدروجن څخه لیرې کوي، الکینون لاسته راځي. نو که تاسو ته دا سوال راغلی و چې د الکینونو د لاسته راوړلو تر ټولو ساده طریقه ولیکئ، دغه طریقه صرف ورته ولیکئ، بس د دې څخه لاسته راځي. دومه طریقه د الکولو ډي هایدریشن. د الکولو ډي هایدریشن څه معنا؟ یعنی کله چې موږ د الکول څخه اوبه لیرې کړو، د الکول څخه که چیرې موږ اوبه لیرې کړو، الکینونه لاسته راځي. راځم تاسو ته عمومي شکل لیکم او یو مثال به درته ولیکم مستقیما. دا الکولي، د الکول یو مرکب دی ایتایل الکول. د دې څخه کله چې موږ اوبه لیرې کړو، ډي هایدریشن. ډي هایدریشن په نتیجه کې دلته موږ ته څه لاسته راځي؟ د ایتلین جمع اوبه. صحیح دی. دا څنګه لاس راغلی دی؟ ګورئ په الکولو کې یو دانه د OH ګروپ شته. OH یعنی یو بل هایدروجن ته اکسیجن شته، هایدروجن شته، یو بل هایدروجن ته ضرورت لري تر څو د دغه OH څخه اوبه جوړې شي. نو یو بل هایدروجن د دغه CH3 څخه یو بل هایدروجن راځي HOH یا H2O، دا اوبه ورڅخه لیرې کېږي. او د دغه کاربن د دې څخه OH چې لیرې شي یوه رابطه خالي پاتېږي، د بل کاربن څخه چې یو هایدروجن لیرې شي یوه رابطه خالي پاتېږي. کله چې دا دوې رابطې خالي پاتې شي، دا دواړه رابطې یو کاربن د بل کاربن سره جوړېږي، دوه ګونې اړیکه باندې بدلېږي، دا ایتلین سو او هلته اوبه ورڅخه جلا شولې. دغه د الکولو ډي هایدریشن چې دی، دا د سلفوریک اسید او یا هم د فاسفوریک اسید په د کتلیست په موجودیت کې دا سرته رسېږي. نو دلته به H2SO4 سلفوریک اسید به موجود وي او یا به هم H3PO4 دا فاسفوریک اسید به موجود وي او د سل څخه تر 180 درجې سانتیګریډ حرارت ورکول کېږي. په دغه شرایطو د دغه شرایطو په نظر کې نیولو سره دغه تعامل سرته رسېږي. دا خو نو یو مثال و. که چیرې تاسې پروپایل الکول ولیکئ، بیوتایل الکول ولیکئ. که پروپایل الکول ولیکو، د دې څخه پروپین او اوبه لاسته راځي. که بیوتایل الکول ولیکو، بیوتین او اوبه لاسته راځي. زه یو بل مثال درته لیکم. دلته تاسو لیکلی شئ CH3 CH2OH. دا تاسو دې ته وګورئ، دا پروپایل الکول دی. د دغه عیني شرایطو په نظر کې نیولو سره عیني کتلیستونه او عیني حرارت موجود دی. د دې څخه تاسو اوس ورته ګورئ، دغه OH راجلا کېږي، یو هایدروجن دلته یو هایدروجن. دا چې OH د دغه کاربن څخه جلا سو، نو هایدروجن هم د بل کاربن څخه. اوس دلته CH3 ورپسې به CH یو هایدروجن یې کم سو او اړیکه یې د بل کاربن سره
په دوه ګونې اړیکه باندې بدله شوله او دغه یو هایدروجن چې دغه ځای څخه دوه هایدروجنونه موجود یو هایدروجن کم شو هغه ولاړې د هغه او ایچ سره یو ځای شو د دې او ایچ سره نو یو هایدروجن یو او ایچ سره یو ځای شي هلته څه پاتېږي هلته ایچ او ایچ یعنی او ایچ تر مخه موجود و یو هایدروجن د دې خوا څخه جلا شو نو په نتیجه کې پروپین او اوبه لاسته راغلې عین شرایط مې په دې خاطر ونه لیکل چې هلته لوړ لیکلي وه دا د الکینونو د لاسته راوړلو دوهمه طریقه شوله درېیمه طریقه چې ده د الکینونو د لاسته راوړلو ډي هایدرو هالوجینیشن دا نو څه معنا لري ډي هایدرو هالوجینیشن مطلب دا چې د یو مرکب څخه موږ اوبه ایسته کړو او هالوجنون ورڅخه ایسته کړو صحیح دی نو داسې یو مرکب راخو چې په هغه کې هالوجنونه موجود دي یعنی الکایل هالایدونه داسې یو مرکب راخو بیا د هغه سره پوتاشیم هایدروکساید الکلي یو ځای کړو د دې په نتیجه کې اوبه او د هغه پوتاشیم هایدروکساید هغه او ایچ بیرته ځي هغه اوبو ته ځي او په نتیجه کې پوتاشیم هالاید دا لاسته راځي اوبه لاسته راځي او د الکینونو یو مرکب لاسته راځي نو عمومي شکل کې زه تاسو ته ولیکم دلته آر صحیح دی سی ایچ دوه دا سی ایچ دوه ایکس د ایکس رابطه لري دا ایکس څه دی ایکس هالوجن دی هالوجنونه تاسو پیژنئ فلورین کلورین برومین ایودین دوی دي نو دا د چی سره یوځای کوم جمع پوتاشیم هایدروکساید الکلي کله چې دا ورسره ګډه کړم دلته څه کېږي دغه پوتاشیم او دغه څه سره یوځای کېږي پوتاشیم او دغه هالاید یا هالوجن نو پوتاشیم هالاید دا لاسته راځي نو د پوتاشیم څخه او ایچ دا جلا شو دلته یو بل هایدروجن دغه الکایل ګروپ څخه اخلي کله چې او ایچ د الکایل ګروپ څخه بل هایدروجن واخلي چې ورڅخه لاسته راځي اوبه لاسته راځي په نتیجه کې آر دغه دوې اړیکې چې موجودې وي دا یوه اړیکه خو ایکس ته خالي پاس وله او یو هایدروجن دلته کم شو یو هایدروجن چې کم شو سی ایچ دوه ګونې اړیکه سی ایچ دوه نو هغه اړیکه چې د دې کاربن د هم خالي پاتې شول د بل کاربن د هم خالي پاتې شول نو دواړه په خپلو منځو کې دوهم اړیکه جوړوي چې دغه د الکین د کورنۍ یو مرکب دی دا عمومي شکل شو زه راځم تاسو ته یو مشخص مثال لیکم زه لیکم سی ایچ درې سی ایچ دوه دلته به کلورین کم دا چې دی پروپایل کلوراید مرکب دی ګوره دا د الکایل ګروپ دی پروپایل کلوراید او یا هم دا موږ کلورو پروپان داسې ویلی شو دلته پوتاشیم هایدروکساید چې ورسره ځای کوم الخلي کله چې دا ورسره ځای کوم دا په څه باندې بدلیږي پوتاشیم او کلورین دا دوه سره ځای کېږي دوی دوه په خپل منځو کې پوتاشیم کلوراید مالګه جوړوي او ایچ خو دلته موجود دی د دې یو هایدروجن کم دی یو هایدروجن د دغه سی ایچ دوه څخه ګوره دلته دوه هایدروجنونه موجود دي د دې سی ایچ دوه څخه یو بل هایدروجن اخلي نو هلته ایچ او ایچ دا اوبه سولې جمع هغه بل مرکب لاندې درته ولیکم اوس یوه اړیکه خو دلته خالي پاته ده یو دلته دوه هایدروجنونه موجود وه یو هایدروجن د دغه څخه اخلي چې هلته اوبو ته د ده څخه یو هایدروجن ورځي نو په نتیجه کې سی ایچ درې د دې څخه چې یو بل هایدروجن کم سي سی ایچ او د دې سی ایچ دوه پر خپل ځای پاتېږي سی ایچ دوه نو دا چې شو پروپین مرکب شو پروپین نو په دغه درو طریقو سره دغه لنډې او ساده ترکیب د الکینونو د لاسته راوړلو که چیرې ستاسو په دې موضوع باندې سر نه خلاصوئ او یا هم پوښتنې لرئ تاسو خپلې پوښتنې زموږ سره په کمنټو کې شریکولی شئ نو تر بلې ویډیو پورې ښه وخت ولرئ